تقریبا فلم کمپلیټ شو غانې مو شوې او اوس بیکګراوند بکو ډبینګ بکو ان شاء الله پبلسټی ته به تیار وو او په دې اختر باندې ان شاء الله په عینه سینما باندې ولګي په خبر زما ده بس ټیک دی زما به فلم کہانی ډیره خاله زما کہانی او میوزیک د جړه کہانی دا او اکشن برپور دی او نامم خدا کمرشل نامه د پیښور او دا په پته لګي دا پیښور د چا دی او دا پیښور نامه ما ولې خو دې دا نه کاست صرف د لپاره چې اول شو ته خلک راولي انا پس فلم چلی چې کم خو فلم وي خو مضبوطه کہانی وي مضبوط ډایرکشن وي بهترین اکټران وي خلوکیشن وي بیا ټوټل کہانی چلی بیا ډایرکټر چلی بیا اکټر نه چلی کاش به صرف سینما ته خلک راولي هغه فلم چلول چې کم دی هغه بیا د ډایرکټر کا د ډایرکټر کہانی څنګه اخلي او د کہانی سلیکشن څنګه کوي او میوزیک څنګه کوي او داغه پریزنټیشن څنګه کوي ډایرکشن څنګه کوي لوکیشن څنګه ورکی دا بیا ټوټل کار د ډایرکټر دی بیا ورسره ټیم دی پورا دی کې کیمرامین دی کې ایډیټر دی کې رائټر دی کې اکټران دی کې میک مین دی کې ډریس ماستر دی دا ټوټل ټیم د دې نه بغیر فلم نه جوړیږي بالکل ما څومره فلمونه دي ملما وګوره سرباز وګوره بیا د مرلو غاړي وګوره دا ټول فلمونه چې ما کوم دي کہانی وي یو میسج یو خبري وي پکې زه د کہانی نه بغیر فلم نه جوړم ما ته خدا سے کار چې ډېر کمپټیشن فلمونه دي کله عثمان صاحب دا بندیوان دی بهترین فلم دی ښه کہانی ده بیا چرته خانه چرته فکرې دا ارشد صاحب فلم دی هم بهترین فلم دی بیا د اروا صاحب فلم او غټ کاست فلم بهترین هغه اکشن ډایرکټر هم زوم هغه بهترین فلم جوړ کړی دی ریکوري خو ډېره مشکل ده والله 70 لاک په کم ځای نه کوي چې څو پر دو پر اټلاټ شیم بیا هم نشي کېدای خدا دې سیکنډ رن وي موږ سره بیا شفټینګ وي موږ سره بیا تھرډ رن وي موږ سره بیا دا زه خدا وایم چې څومره کم بجټ فلم وي دا فلم د سټریټ د پاره بهتره ده کم بجټ فلم کې دا وي چې تابه کور کی او تاوان نه وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن مراد علی ګټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او د وخت کې موجود ما په بالاکوټ کې د فلم په سټ باندې چې د فلم نوم دی بندیوان د فلم هدایتکار چې کوم دی شهید عثمان صاحب دی او فلم ساز شیخ اکرم صاحب دی چې بشمیر فلمونه جوړ کړي شهید عثمان صاحب هم تاسو نه صفټ فنا نوم نه دی دای په کریډ باندې بشمیر سپر هټ فلمونه پراتی دي د وخت زما سره چې کوم شخصیت موجود دی یقینا چې د ستر محتاج نه دی شازیب صاحب زما سره ناسي چې فایټ ډایرکټر هم دی فلم پیښور زما دی داغي ډایرکټر هم دی دغه فلم را روان دی اختر لا په دې اختر قدرمنو د پښتو په سینما باندې سلور فلمونه لګي یو د شانزیب سیدی فلم دی پیښور زما دی چې غم دی یو ملټي سٹار کاست فلم دی مطلب د غټ بجټ فلم دی دا نه علاوه د ارباز خان صاحب فلم دی یار دشمنو داغه نه علاوه د شهید صاحب دی فلم دی چرته خانه چرته فقيري علاوه چې کوم زنګ په بیک کې ریکارډینګ شروع دی د دې فلم نوم دی بندیوان د ډایرکټر شهید عثمان صاحب دی نو یقینا چې ډیر زیاته کانټیدار مقابله به بهر حال دی او زموږ سره شانزیب صاحب موجود دی دای سره د دې فلم په حواله سره خبر کو دی فلم پای ډایرکټر دیغه او د پیښور زما دی په حواله سره خبره تر ګوچره په کومه سینما بلګي مکمل لاندې مو السلام علیکم شانزیب صاحب وعلیکم السلام السلام علیکم ورونو څنګه چلې سبا وای د خپل فلم په حواله سره پیښور زما دی مکمل دی لاندې مکمل څومره کار پکې پاتې دي تقریبا فلم کمپلیټ شو غانې مو شوې او اوس بیکګراوند بکو ډبینګ بکو ان شاء الله پبلسټی ته به تیار وو او په دې اختر باندې ان شاء الله په عینه سینما باندې ولګي عینه کنفرم ده خبره بالکل کنفرم ده او ان شاء الله لګي به پیښور زما دی د چا څه ډایرکټر یم نو ان شاء الله صدور فلم دي او صدور واړه بهترین او خوبصورت ترین فلمونه دي او د مقابله فلمونه دي ان شاء الله او صدور واړه بخ چلی لازم ایمان دي ان شاء الله او کوم وګورو تقریبا ټولو کہانی مختلف دي کاسټینګ په ټولو کې ملټي سٹار کاست ټولو کې مزیدار دغه دي او کوم میوزیک کوم وګورو کہانی یو څه بل څه ډیر خزمه په خل چې دغه دي ما ته خدا سے کار چې ډیر کمپټیشن فلمونه دي کله عثمان صاحب دا بندیوان دی بهترین فلم دی ښه کہانی ده بیا چرته خانه چرته فکرې دا ارشد صاحب فلم دی هم بهترین فلم دی بیا د اروا صاحب فلم او غټ کاست فلم بهترین هغه اکشن ډایرکټر هم زوم هغه بهترین فلم جوړ کړی دی زه والله
کیا بات ہے یار بیا ورپسې زما خپل فلم دی چېرته پېښور زما دی بس ټیک دی زما بهتر ښه فلم دی کہاني ډېره ښه ده زما کہاني او میوزک د جړه کہاني ده او ایکشن برپور دی او نامم ښه ده کمرشل نامه ده د پېښور باندې او دا به پته لګي دا پېښور د چا دی او دا پېښور نامه ما ولې خودی ده دا به هم اخر کې د دې پته لګي کہانی سلسله څه دغه شته دي لږ نه ډېره ده بالکل ما څومره فلمونه دي میلمه وګوره سرباز وګوره بیا د مرلو غواړي وګوره دا ټول فلمونه چې زما کوم دي کہانی وي یو میسج یو خبري وي پکې زه د کہانی نه بغیر فلم نه جوړوم پکار په فلم چې چلیږي نو په کہانی به چلیږي صرف په کاست فلم نه چلیږي زما په خیال نه کاست صرف دې دپاره چې اوله شو ته خلک راولي انا پس فلم چلی چې کم ښه فلم وي ښه مضبوطه کہانی وي مضبوط ډایرکشن وي بهترین اکټران وي ښه لوکیشن وي بیا ټوټل کہانی چلی بیا ډایرکټر چلی بیا اکټر نه چلی کاست به صرف سینما ته خلک راولي هغه فلم چلول چې کم دی هغه بیا د ډایرکټر کا د ډایرکټر کہانی څنګه اخلي او د کہانی سلیکشن څنګه کوي او میوزک څنګه کوي او داغه پریزنټیشن څنګه کوي ډایرکشن څنګه کوي لوکیشن څنګه ورکی دا بیا ټوټل کار د ډایرکټر دی بیا ورسره ټیم دی پورا دی کې کیمرامین دی دی کې ایډیټر دی کې رائټر دی کې اکټران دی کې میک اپ مین دی کې ډریس ماستر دی دا ټوټل ټیم د دې نه بغیر فلم نه جوړیږي ټیم به سات درکې نو ته به ښه فلم جوړوي یو کو سیزم نشي کولی دا د یو مضبوطی کنه دا د یو سړي کار دی نه دا پوره ټیم ورک دی دا ټول ټیم یو شي نو یو ښه فلم جوړیږي کومه ګورو تاسو فایټ ډایرکټر نه کړئ چې تاسو ملنګي کې فایټ ډایرکټر هغه سپر هټ شي بیا مجانانو کو نو یقینا چې په خپل پیښور زماري په خو د ټول زیات مهنت کړی هغه ډایرکټر تاسو خبره دا څه ده چې الان کې دا نور فلمونه هم کوم دا 4 ساعت فلم هم کوم دا عثمان صاحب فلم هم کوم قسم په خدای کې ما په دې کې دا کړی چې دا زما فلم نه دی دا زما فلمونه ګوره زما بچو ته روزي زی زما کور ته روزي زی هم زما فلم دی او په خبر زما فلم دی دا کومه کہانی چې وي دا اکشن د کہانی سره کیږي سچویشن راځي ا سچویشن مطابق زاغه کوم اکشن کوم د دې اوس خپل کہانی د عثمان صاحب هغه حساب سره لګیام د اربا صاحب خپل کہانی و هغه حساب سره لګیام او په خبر زما بیا خپل کہانی دا سنټیمنت جوړاګانې سچویشن داسې دي او هغه حساب سره ما اکشن کړی دي دا درې نه سلور واړه فلمونه تقریبا زما دي او دا به ان شاء الله هټ کیږي دا سلور فلم کې الله تعالی هټ کړو سلور به نور شروع شي 15 به نور شروع شي د بزرګاو خلکو دې سره انوال دي الله تعالی روزي ورکړي ټولو ته نو دا سلسله د الله تعالی د جاری ساتي او ټول فلمونو ته الله تعالی عزت ورکړي کوم ګورو تاسو تقریبا د په دې اختر تاسو تقریبا 3 فلمونه ایز ا فایټ ډایرکټر روان دي کنه ایز اکشن ډایرکټر نو کوم ګورو په هر فلم کې تا جدا اکشن ورکړي دا آیډیا څه کوي دا بس د ګاډ ګفت الله د طرفه دی او بل ته معول سچویشن کہانی د بغیر اسم نه دي کہانی ته سچویشن در کې اسوسییشن ته ډایرکټر نو واوري هغه سچویشن په خپل درته چې ما دا سپایټ وکړ زاغه کوم دا نه دی چې زه د ځان جوړوم یا دا کوم هغه ډایرکټر ما ته اسوسییشن راکړي اسوسییشن حساب سره زه بیا کار کوم د سچویشن چې بار وته د ریدم نه بار وته لکه دا غانا چې د ریدم نه بار وځي بد بګ در کا اسوسییشن نه بار نه وځي هغه بیا خې په خلکو خلګي او وجه دا ده قبل یو خبره زو کوم مونږ وګورو نن سبا مطلب سرکټ ډیر زیات کم دی یو په خبر دی په مثال کراچي غم پنيش حساب نو بالکل نو کوم وګورو زموږ اکثر پروډوسران 50 اوس په اختر د بار ډیر پروډوسران 50 60 70 لک پوري بجټ خرج کړی دي نو یا تاسو دا ریکوري بوږي ریکوري خو ډیره مشکل ده والله 70 80 لک په کم ځای نه کوي چې سپر دو پر اټلاټ شیم بیا هم نشي کېدای خدا دې سیکنډ رن وی موږ سره بیا شفټینګ وی موږ سره بیا تھرد رن وی موږ سره بیا دا زه خدا وایم چې څومره کم بجټ فلم وي دا فلم د سټریټ د پاره بهتره ده کم بجټ فلم کې دا وي چې تابه کور کی او کاوه تاوان نه وي که بیا په فرست رن کې نه وي سیکنډ رن وي شفټینګ وي تا کور کې دی شي لکه زما اوس فلم چې دی
دا تقریبا په خبر زما دی دا هغه محدود بجټ کې دی هغه لیول بجټ نه دی کوم چې دا درې فلمونه دي ما په خپل حساب سره ما په کہانی ضرور کړی دی زه هم په کارم داسي په کہانی زور په بجټ زما په خیال چې دغه نه دي سمانی نه لري ډېر غټ فلمونه ما کتلي دي ډېر غټ بجټ یې هغه فلاپ شي ورکوټ کاست فلم آیټ اکثر کہانی وي پبلک ځان سره روان کا پبلک ته سم میسج ورکړي ضروری ده درا ضرورت نه دی ضروری چې ته درا ضرورت کې او زیات پیسې لګي ټیک ته زیات پیسې ضروری دی فلم د پاره معاملې ګولې دا نه چې معنی دی ډیماند دی فلم هغه وکړه کنه چې د کہانی او کہانی داسې راخله چې سموت کہانی وي د خلکو ذهن ته لاړ شي د خلکو زړه ونسي ټول عمر کہانی چلیدله ده نورې سم نه چلی مطلب د خپل فلم اختر چې څومره فلمونه ټول دي امیدونه شافي لکه صرف د خپل نه د ټولو نه او خپل هم لږ زیات دي دا ټول ته عزت ورکی ګوره یو شی ما خپل جوړ کړی دی خپل ذاتی فلم دی نو هغه ما زما بچی دی او د کم سړي خپل بچی نه وي خو د بل کا شهزاده بچی وي او ساده سي پوزي بويږي بدرنګي تا ته بخلېږي چې دا بچی زما خدي نه ما ته خپل فلم خلېږي خو نورم کمال فلمونه دي درې واړه بهترین فلمونه دي او درې واړه سنه سلور واړه ته الله تعالی عزت ورکی او فلمونه هیټ شي نو لوی اختر ته بیا روان دي په لوی اختر به فلمونه شروع شي سلور پنځه بیا اگر روان دي 14 اگست را روان دي په 14 اگست به شروع شي بیا ګرمي د مونږ سره ګرمي د فلمونو جوړيږي د سلسله د خدای جاری وساتي بس دعا کوه چې الله تعالی ټول فلمونه هیټ کړي او خو بزنس وکړي ډیر مننه اوکې السلام علیکم قدر مو دا شازیب صاحب چې موږ سره خبرې اترو کې فایټ ډایریکټر دی دا فلم په خبر زما دا غي ډایریکټر هم دی نو اختر له تقریبا سلور فلمونه راځي نو انتظار کوي